بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو په تالار کې حاضرو میلمنو، درنو هیوادوالو او د رسنیو ښاغلو استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په اول سر کې د زراعت وزارت محترم وزیر صاحب او معاونینو ته او نورو منصوبینو ته په ډېر احترام سره چې څنګه دوی پرانیسته د داسې غونډه کوي، موږ د دې غونډې قدرداني کوو، ځکه دا نه یوازې د دې دپاره د یو خوشحالۍ او د مځکې د ښایستهوالي دپاره یو سبب ګرځي. د دوی نه ډېره مننه چې دغسې پروګرامونه او داسې غونډه جوړه کړي، او دا د ملت دپاره هم د خوشحالۍ سبب دی او د دې ملک دپاره هم د خوشحالۍ دغه کوي. ځکه که سړی وګوري کوم ځای کې چې درخته شنه وي، هغه د انسان طبیعت طبعا خوشحاله کېږي. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل: کوم مسلمان چې درخته یا بوټی وکري او د هغه څخه یو مرغه یا انسان یا حیوان خوراک وکړي، دا د هغه لپاره صدقه ده. نو موږ د ټولو افغانستان د ولس نه بیا خاص کار د ښارو د خلکو سره دا هیله کوو چې فقط یو نیالګی د خپل کور مخ ته کښېنوي، او دا به د ده د کور زیبا او ښایستوالی راولي، او بل د انسان یو طبعا روح په خوشحاله کېږي. خوشحاله یم چې نن د درختو د کرلو او د افغانستان د شنه کولو د کمپین په دې غونډه کې ګډون لرم. دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد او د پرېمانه روانو اوبو او مناسب طبیعي چاپیریال څخه برخمن هیواد دی، باید هوا یې تر ډیرو هیوادونو پاکه وای او د انسانانو، حیوانانو، مرغانو او نورو ژوندي مخلوقاتو لپاره یې د ښه او صحت څخه برخمن ژوند زمینه برابرولی. خو د چاپیریال ساتنې پوهان وایي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې هوا یې ډیره ککړه ده او د ژوند پر صحت یې منفي تاثیر لرلی دی. د افغانستان هوا که له یوې خوا د پاکې انرژۍ د نشتون له امله د سوځلو د نورو موادو استعمال خرابه کړې ده، له بلې خوا د تیرو څو لسیزو په اوږدو کې د اشغالګرو له لوري د خطرناکو بمونو او کیمیاوي موادو د استعمال ژور تاثیرات هم پاتې دي، چې د اشغال تر خاتمې وروسته به هم زموږ هیوادوال تر کلونو ځینې کړېږي. د دې ککړ چاپیریال او وژونکو کیمیاوي موادو له تاثیراتو څخه د خلاصون یوازینۍ لار درختي، بوټي، فصلونه او د افغانستان شین کول دي. که په افغانستان کې دې ته ټوله د یو مخه متوجه سو، نو انشاءالله هغه څه چې دنیاوالو په افغانستان کې پرېښي، هغه به د هغو به مخنیوی وشي او زموږ خلک به له هغو ضرورو او د هغو مشکلاتو څخه خلاص شي. دا کار یوازې د حکومتونو مسؤلیت نه دی،
بلکې هر افغان په دې اړه باید د افغانستان او خپلو راتلونکو نسلونو د حق په ادا کولو سره خپلې وږې سپکې کړي. یوازې باید موږ دا ونه وایو چې دا خو بس د زراعت مسؤلیت دی، د زراعت د وزارت بالا نو هغه بار څه کوي. نه، دا د هر فرد افغان مسؤلیت دی. په هر ځای کې چې دی په دې باندې مکلف دی چې خپل وس و توان استعمال کړي. د همدې ورځې په مناسبت په درنو هیوادوالو په ځانګړي ډول د کابل په قدرمنو ښاریانو غږ کوم چې په خپلو کورونو کې او مخ ته یې لږ تر لږه یوه درخته شنه کړي او پاللو ته یې متوجه کړي. زه باوري یم چې که دا کار ترسره شي په راتلونکو څو کلونو کې به د غرنیز کابل تپې له هوا څخه د شنه ځنګله غوندې ښکاري. انشاءالله که دې ته ټوله متوجه سو، د څو کلونو په موده کې به که سړی پر یو جګ ځای وخیږي یا د هوا څخه ورته وګوري، انشاءالله د کابل دا کمې سپېرې تپې چې اوس معلومیږي دا به شنې او د هیوادوالو دپاره د صحت په مورد کې د خدمت کولو ترڅنګ به مو د هیواد طبیعي ښایست هم راګرځولی او ساتلی وي. د محترم زراعت د مسؤلینو او وزیر صاحب محترم څخه مو بیا هم په تکرار دا هیله ده چې خپل وطنوال ټوله دې ته وهڅوي، که چیرې ناتوانه وي د هغو سره همکاري وکړي، که ناتوانه نه وي دا یوه خو نو طبعا هر انسان دغه لري، استعداد لري چې د خپل کور مخې ته په یوه نالګي د خپل د کور مخ ښایسته کړي. د توجه نه مو یو جهان مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين